وی پال ګورې داسې حال ګورې داسې بد حال ګورې د یارانې زه خفه یم ته خفه یې راشه چې پال دې وګورمه یاره زه خفه یم ته خفه یې راشه چې پال دې وګورم په پال کې دې به ښه شی لیکلی وي او زما خوا ته راشه چې پال دې وګورمه ځوانه کوم خوا ته روانې راشه زما خواله وایم ته خو دې رنګ نه ډېر ښکلی ځوان ښکارې راځه که نه چې پال دې وګورم نن به د خپل قسمت وګورو نو خامخا به ګورې که نه ځوانه هغه تا نه دي اورېدلي چې پال کتل خو صاحب نه دی باید دا پال وګورو چې څه سم په نصیب کې لیکلي او که نه ما خارج ته ډېر زړه کېږي و ځوانه زه دې ګورم پاله سم ټول درته معلومه او داسې بدحاله ته فکر مه کوه زه یم پالبینه ستا به ټول پالونه زه ګورم رنګ په رنګ پالبین ماما ته زما په دې حال پوهېږې ځکه چې ته کوارې نه ډېر راته رسېدلی پالبین ښکارې خو همدې سوچ کې د کور نه م راوتی یم ښځې ډبولی یم چې ته دا زما پال وګوره چې دا یې زه په څه ډبولی یم ما ویلې چې ته داسې چورتي روانې هېڅ فکر مه کوه اوس ما ته خلک بنګي وایي بنګي داسې پال به دې وګورم چې ټول خلک تا ته حیرانه شي تا ته ځوانه لاس دې راکړه اوهو هو ځوانه په دې لاس کې دې داسې بخت طالع راوتی چې یو ښځه دې کړې نو ته به څلور وادونه کې درې بیانې علاوه د دې نه نور وادونه کې چې شي څلور او بله خبره ده چې بس یو ورځ باندې واجانه قنده په لاره کې به روانې نو لوټونو سره به بیا لوبې کې لوټونو سره بیا دا خو څه کې چې بله ورځ به له خیره سره سربداله سربخوده بس موټر ته به خیجې دا موټر به خپلې کرایي وا لکه ځانه خپله او پردی پکې مه یادوه مقصد پکې ورخیجه منظرې پې کوه زه او راځه زه او راځه او بله خبره مې دا درته کوله چې بیا دې نه پس د بلډینګونو خاوند به شې د بلډینګونو ته به پورته کېږي هغه به ښکته کېږي یعنې د ښایسته د کور چیښتن در نه جوړېږي په دې خبره خو د تندي نه خو یو چپی واخلمه نو خامخا به اخلې ځکه چې خبره د خوشحالي وي نو د بنګلې خاوند به شې له خیره یاره دا سړی راته ډېر رسېدلی ښکاري زما چا کور ودان نه چې د هغې پاله مو ګوري چې هغې په تقدیر کې څه دي حتی دا شکرانه خو واخله ښه ته دا واخله شکرانه وچه لګي وچه لګي لکه ټیلر زه الله دې مل شه وعلیکم سلام پارکینګ ته یې چی شی بنګي پارکینګ ته یې زه بنګي پالبین یم وروره پالبین نو دا راته ووایه څه تکلیف دې دی پالي ماما 4 کاله وشو چې واده ما کړی هېڅ سر نه نیسي دا پال راته وګورې دا څه وجه ده څه شی ده وایي زه پال ګورمه داسې بې حال ګورمه لکه ستا ځوان ځواني دې په نصیب شه وایم وروره ته هېڅ غم مه کوه ما چې کله د چا پال لیدلی دی نو هغه رښتیا شوی دی او ته بې فکره اوسه نور زه پوه شه او هر څه به دې الله تعالی ښه کړي زه به درته کار جوړوم او که نه خبرو ته نه پوهېږم او نه په سندرو پال وګوره دا لاس هو ته پوهېږي په دې کې کو غټ غټ شیان لیکلي دي پوهېږي او که نه څه خبره شوې ده چې غټ غټ شیان یې لیکلي نو درته وایم که نه درته وایم که نه خو ویه که نه وا لکه ځوانه خوشحالي دې پکې نصیب دی خوشحالي خبرې او که نه نه وایم سبا نه بل سبا دې له خیره سره
پرواز دی کوم ځای غا؟ وایم اول به ځې له خیره سره کاناډا ته ها بیا کاناډا نه به پسې لاړ شي ورو ګله امریکا ته د امریکا نه به پسې لاړ شي لندن ته ها دغه شیانې پې لیکلي وه قربان دې شمه یاره زنده باد پالي ماما نو شي دغه شیان یې نو تا خدای پالي ماما چې دا رښتیا ده والکه ځوانه زه تا ته په دې قواره کې دروغجن کارم تا خپل دیالات ته کتلی پالبین ته راغلی پالبین ته تا خدای چې دا خبره رښتیا ده و ځوانه ټول خبرې رښتیا دي بس پیسې واخله زر نه ښه وایم لږ زره لاره کې احتیاط کوه چې موټر دې ونه وایي ښه یاره وایم پالبینه د خلکو نه دې شوړي موړي واخیستلې زه خو وایم دوه پښې سپکې که چې نور در پسې رانه شي